بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د اتم ټولګي موضوع مو ده واسکولر پلانټس. تیر درس کې مونږ بحث کړو په غیر ویایي نباتاتو یا نان واسکولر پلانټس باندې. نن په ویایي نباتاتو باندې بحث کوو. ویایي نباتات کوم نباتات دي، کوم خصوصیات لري، په دې خصوصیاتو باندې زموږ تاسو بحث ده. لومړی غواړو چې د ویایي نباتاتو د خصوصیات ولیکو. تعریف داسې کړی چې ویایي نباتات هغه نباتات دي چې هغوی څه ولري، انتقالي انساج ولري. نو یو خصوصیات هم دا ده چې انتقالي انساج لري. انتقالي انساج لري. انتقالي انساج پرون از مونږ پیژندلی و چې یوی زایلم دی او بل چې دی هغه پلویم دی. زایلم او پلویم دوه انتقالي انساج دي. دا معنی چې د نبات له یوې برخې نه بلې برخې ته د موادو انتقال په دغه نباتاتو کې هغه د دوو انتقالي انساجو په واسطه باندې ترسره کیږي چې یو ته زایلم ویل کیږي، بل ته پلویم. زایلم یو ګروپ حجرات سره یوځای شوي دي. تیر درس کې مې تعریف کړو. یو ګروپ حجرات سره یوځای شوي دي. د نبات له ریښو څخه اوبه او په اوبو کې منحل منرالونه را اخلي او د نبات هغه برخه ته رسوي کومه برخه کې چې د زیات ترکیب عمل صورت نیسي. یو ګروپ حجرات سره یوځای شوي دي. پلویم انتقالي نسج جوړ کړی دی. دا انتقالي نسج د نبات د هغې برخې نه چیرته چې زیاتي ترکیب عمل سرته رسېدلی وي د پخې شوي شیرې انتقال د نبات ټولو برخو ته په هغوی کې صورت نیسي. دې ته ویل کېږي چې پلویم. یو صفت د ویایي نباتات دا شو چې ویایي نباتات هغه انتقالي انساج لري او د انتقالي انساج په واسطه باندې څه کېږي، د موادو انتقال صورت نیسي. د دغې نباتاتو ځینې انواع یا ځینې ډولونه هغه ان تر 10 مترونو پورې اوږدوالی لري. د 10 مترونو په اندازه سره د دوی اوږدوالی د غټ غټ ځنګلونه یې جوړ کړی وي. نو د دغې نباتاتو اکثره دا ډول بیلګې له منځه هم تللي دي. یعنې اوس دا ډول بیلګې چې دي هغه اوس په لویه کې نشته. بله خبره هم دا کوله چې په لویه کې د ویایي نباتاتو جوړښت له 3 برخو نه شوی دی. په لویه کې یو ته ریښه یا روټ ویل کېږي. دویمه برخې ته یې ساقه یا سټیم او دریمه برخې ته یې پاڼه ویل کېږي. پاڼ یا لیف. د دې دریو برخو نه په لویه کې دغه ویایي نباتات جوړ شوي دي. ریښه یا ساقه، ریښه یا روټ، ساقه یا سټیم، پاڼه یا څه شی لیف. ښه، معمولا د دا ډول نباتاتو ژوند په نمجنو محیطونو کې دی. نمجنو محیطونو کې ژوند کوي. د دې نباتاتو چې ویایي نباتات دي معمولا په نمجنو محیطونو کې ژوند کوي. د دغې نباتاتو بیلګې کومې دي؟ کومې بیلګې لري؟ ښه، بیلګې یې لیکو. لږ مې پاس درته ولیکم چې تاسو یې ووینئ.
بیلګې د ویایي نباتاتو بیلګې کومې دي؟ سرخسونه، سرخسونه یا ورته پیرنس ویل کېږي، پیرنس. همدا ډول سره ورته بل نوم هورسټایل، آس لکۍ یا هورسټایل، هورسټایل. د آس لکۍ کلمه ځکه ورته استعمالیږي چې د دغه نباتاتو هغه شکل، هغه ظاهري شکل چې کوم ده هغه کټ مټ د دې نبات لکه د آس لکۍ، نو ځکه ورته دا وایي. بل کلب موزس ورته ویل کېږي، موزس. دا درې هغه مهمې بیلګې دي چې ما د ویایي نباتاتو ستاسو لپاره ولیکلې. اوس که راشو لومړی سرخسونو ته چې سرخسونه څه شی دي؟ پیرنس یا سرخسونه. پیرنس یا سرخسونه هغه اوس تشریح کوم. پیرنس یا سرخسونه د دوی یو خصوصیت دا دی، وبخئ د دا ډول نباتاتو یو خصوصیت دا دی چې دوی په نمجنو محیطونو کې ژوند کوي او دوی یعنی معمولا د اوبو سره زیات توافق حاصل کړی دی، غواړي چې زیات اوبه هغه جذب کړي او د هغې په واسطه باندې وده سرته ورسوي. له بلې خوا دوی پلس ډوله قهوه‌يي ډوله څه شی لري؟ پاڼې لري چې دغه پاڼې چې دي مختلف فصلونو کې رشنه کېږي. یعنی هدف دا دی چې قهوه‌يي ډوله قهوه‌يي ډوله پاڼې لري او دغه پاڼې چې کومې دي هغه موسمیزې دي. په مختلفو موسمونو کې دغه پاڼې نوي کېږي. یو هغه نباتات چې پاڼې تل شنې وي، یو هغه نباتات چې موسمیزې وي، د موسم په تغییر سره پاڼې تویېږي، بیا په راتلونکي نوي موسم کې بیا پاڼې رشنه کېږي. دا ډول نباتات چې موسمیزې پاڼې ولري دې ډول نباتاتو څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي چې موسمیزې پاڼې لرونکي نباتات. د دوی بل خصوصیت دا دی چې دوی څه شی لري؟ زوجي او غیر زوجي درخت لري. زوجي او غیر زوجي. زوجي درخت کوم درخت دی؟ هغه درخت چې د یو نبات ګرده راشي د بل نبات سره یو ځای شي، تخم تولید شي او دغه تخم نه کله چې بل نبات ما سره راځي د درخت به زوجي درخت ویل کېږي. او غیر زوجي درخت کې بیا دا شرط نه ده چې د یو نبات د ګرده راشي بل نبات دی هغه په سټیګما باندې توی شي او بالاخره دی سره یو ځای شي، تخم دې تولید شي. نو که چیرته یو نبات د بل نبات سره یو ځای کېده د وبخې ګردای د سټیګما سره یا د خزینه د تخمې سره یو ځای کېده، دې ته به څه ویل کېږي؟ زوجي درخت. او غیر زوجي درخت کې بیا دا شرط نه ده. زړې لرونکي نباتات کوم نباتات دي؟ زړې لرونکي نباتات، زړې یا تخم لرونکي نباتاتو باندې اوس بحث کوو.
د دې په نمایندګۍ مو دغه یو برخه چې سرحسونه و د وړاندې کړل. اوس زړي یا تخم لرونکي نباتات. زړي یا تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي؟ زړي یا تخم لرونکي نباتات هغه نباتات دي چې زړی یا تخم تولیدوي. زړی یا تخم تولیدوي. دویم دغه زړی یا تخم چې تولیدوي، تخم د نبات د ډیرښت وسیله ده. تخم څه شی دی؟ د نبات د ډیرښت وسیله ده. ځکه زړی دی یا تخم دی چې کله په ځمکه کې وشندل شي، کله چې محیط ورته مساعد وي، بالاخره د څخه یو نبات منځته راځي. همدغه تخمونه دي چې د دې ډول نباتاتو تخمونه د پوخ په وسیله باندې پوښل شوي وي. پوخ په وسیله پوښل شوي وي چې دغه پوښ د نبات لپاره مقاومت ورکوي. وبخیر د تخم لپاره مقاومت ورکوي. فرض کړئ دغه د تخم یوه دانه ده، د دې څخه یو پوښ تو شوی. دا پوښ د دې سبب کېږي چې دغه د خارجي عواملو، د خارجي صدمو، ضربو، د خارجي فکټورونو په مقابل کې دغه پوښ مقاومت پیدا کړي. سخت شرایط د سختې وړانګو په مقابل کې او د سخت نورو صدمو او ضربو په مقابل کې دا تخم ته مقاومت وبخښي چې دا تخم تخریب نشي، دا تخم له منځه لاړ نشي او بالاخره د په سختو شرایطو کې دغه تخم وساتل شي او بالاخره د وخت په تېرېدو سره کله چې مناسب محیط ورته څرګند شي، بالاخره څه کېږي؟ د نبات د رامنځته کېدو سبب کېږي. همدا ډول تخم دی چې وبخښئ د دغې نباتاتو د زړو د پاسه چې کوم میوه ده، د میوه د تخم د خورېدو سبب کېږي او د مختلفو سیمو کې د دغه تخم د خورېدو په نتیجه کې دغه نباتات منځته راځي او د نباتاتو د منځته راتګ په نتیجه کې بالاخره څه جوړېږي؟ نباتات حاصلات ورکوي او د حاصلاتو څخه نه یوازې انسانان بلکې حیوانات هم استفاده کوي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې دغه درس مو اخیستی وي، په دې باندې پوه شوي وئ. تر بیا به چې بیا هم ستاسو په درنه خدمت کې راځم او ستاسو لپاره به نوی درس وړاندې کوم، نوې موضوع به راخلم. تر هغې مو الله مل شه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ. سلامت اوسئ.